نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره ننبه إن شاء الله د عظمة القرآن باركي أول دو سورتون ذكر کو يو سورة العبسة شپږ آیتونه دي بیا هغې نه به د سورة الواقعه اته آیتونه به ذکر کو اول راځو موږ او تاسو د سورة العبسې آیات نمبر 11 ته په سورة العبسه کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي کلا انها تذکره الله تعالی فرمای ای خلکو دا تاسو چې کوم عقیده لرئ دا تاسو چې کوم فکر او کوم سوچ لرئ دا صحیح نه ده بلکې الله پاک چې کومه خبره کوي دا خبره خپل عقیده کې راولي دا خبره خپل مضمون کې خپل زړه کې راولي انها تذکره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا قرآن مجید تذکره ده دا قرآن مجید نصیحت ده دا یاد دهاني ده نو دې تذکره ټکي باندې متوجه تاسو عزتمندو تذکره ویل کېږي هغه شي ته لکه موږ او تاسو یو ملګری ته یو ملګری او دې ملګري سره تا ډېر زیات مینه محبت وي نو دې ملګري سره چې تا کله محبت وي نو دا ملګری تا ته په تحفه کې یو قلم درکړي دا قلم چې کله په تحفه کې درکړي نو ډېر کلونه وځي دا ملګری تا نه جدا سي چې کله دا ملګری درنه جدا سي نو یو وخت دا قلم تا کور کې ایښی تا نه قلم هم یېري ملګری هم درنه یېري نو ته کله کور کې یو شی ګورې یو شي پسې ګرځې نو چې صندوق خلاص کړي نو په صندوق کې دا د ملګري دا تحفه دا قلم تا مخې ته راسي چې څنګه ته دې قلم ته وګورې نو فوراً ستا ذهن ته ستا ملګری راځي راځي که نه راځي راځي که نه ځکه هغه تا دا تحفه درکړې ده نو دغه رقم دا قرآن مجید دا خپله تذکره ده دا نصیحت ده دا یاد دهاني ده د الله لخوا نه نو څوک چې د قرآن تلاوت کوي او قرآن مجید باندې ځان پوه کوي نو دې انسان ته فوراً الله رایادېږي دا الله د الله ذات د الله صفات د الله پاک احکامات خپل باطن کې محسوسوي خپل زړه کې محسوسوي نو دا قرآن مجید تذکره ده بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې زما صحابو چې څنګه تاسو په دې تورو باندې زنګ لګېږي دا تورې په اوبو باندې خیشتې سي یا په وینو باندې نو په دې تورو باندې زنګ لګېږي لکه اوسپنه زنګ قبلی نو دا رقم د انسان زړه باندې هم زنګ لګېږي نو صحابه وفرمایل چې ای د الله رسوله زمونږ په زړه باندې چې زنګ لګېږي د علاج شی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کثرت ذکر الموت مرګ ډېر زیات یادوي څوک چې مرګ زیات یادوي نو د انسان په زړه باندې زنګ نه راځي وتلاوت القرآن او د قرآن مجید تلاوت کوي څوک چې د قرآن مجید تلاوت کوي نو د دې انسان په زړه باندې به زنګ نه لګېږي زړه به محفوظ او بل مخکې ایتونو ته تاسو وګورئ الله تعالی فرمایي انها تذکره یقینا دا قرآن مجید یاد دهاني ده نصیحت ده دې باندې خلکو ته الله ور په یادېږي فما شاء ذکره چا چې خوښه شي قرآن دې یاد کړي فی صحف مکرمه فی صحف دا قرآن مجید په صحیفو عزتمندو کې ده مرفوعة مطهره دا اوچت دي او پاک دي بأيدي سفره دا قرآن مجید د ملائکو په لاسونو کې لیکلی شوی ده څنګه ملایکې دي کرام برره ډېرې نیکبختې دي او ډېرې عزتمندې ملایکې دي د چا په لاسونو کې دا قرآن مجید چې نیولی ده مرفوعة بأيدي کرام برره قتل الانسان ما اکفره ولسم نمبر الله فرمایي قتل الانسان والله فرمایي د انسان دې هلاک شي د انسان دې تباه شي د انسان دې برباد شي دا ولې دومره غټ ناشکره شو چې د الله قرآن ته وخت نه ورکوي او د الله قرآن یې پرېښی ده نو انسان ډېر غټ ناشکره ده د هغه نعمت چې کوم الله ورته لېږلی چې قرآن مجید ده دا رقم که موږ او تاسو وګورو عزتمندو په سورة الواقعه کې هلته الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید عظمت او شان بیانوي الله تعالی فرمایي فلا اقسم بمواقع النجوم الله تعالی فرمایي قسم مې دي الله دا قسم کوي دې کې الله پاک د خپل خبرې عظمت او شان او چتوالی ثابتوي الله تعالی فرمایي د قسمي بمواقع النجوم په هغه ځایونو باندې چې کوم چې دا ستوري پرېوځي نو معنا دا ده موږ او تاسو دا بره چې کوم ګلیکسیانې دي کوم سولر سیسټم چې ده دلته ساینټسټان دا وایي چې د بلیک هول دي دغه بلیک هول کې دا غټه ستوري ځان ته راکش کېږي او دا ستوري په دې بلیک هول کې ورکېږي نو دې باندې الله پاک قسم کوي دا قسم الله سبحانه وتعالی دې لپاره کوي چې الله په خپله خبره کې عظمت
او تحقیق پیدا کړي. الله فرمایي دا کومه خبر چې زه کومه دا خبر ډېره د کمال دې متوجه سي. نو الله تعالی فرمایي انه لقرآن کریم. الله تعالی فرمایي یقینا دغه قرآن مجید دا دغه دی الله پاک کتاب دی خلکو فی کتاب مکنون دا په پټو کتاب کې ساتل شي. کتاب مکنون اصل د لوح محفوظ ته وایي. اصل قرآن چې کوم موږ تاسو سره راغلی دا قرآن په لوح محفوظ کې ده. هغه لوح محفوظ الله پاک موږ تاسو سره رالیږلی ده. نو عزتمندو دا قرآن مجید ډېر د عظمت او د شان کتاب بیا الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون. دې قرآن مجید ته یو خو فقهي مسله دا ده چې دې قرآن مجید ته لاس نه وړي مګر پاک خلک او تاسو پکې بیا لاس وړي. خو اصل د دې آیات معنی دا ده لکه څنګه چې ډاکټر اسرار احمد رحمه الله کړی ده. ډاکټر صاحب فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې اصل معنی د دې آیات دا ده چې د قرآن مجید روح د قرآن مجید حکمت د قرآن مجید فلسفه د قرآن مجید باطل هغه څوک نسي محسوسولی. نو د دې آیت لا یمسه الا المطهرون معنی دا ده چې د قرآن مجید روح هغه څوک نشي محسوسولی چې د هغه په زړه کې مرضونه وي چې د هغه زړه زنګ وهلی لکه هغه محبت د دنیا په زړه کې محبت د مال پکې محبت د شهرت پکې محبت د شهواتو پکې. نو د چا په زړه کې چې دغه شیان موجود دي نو داسې انسان د قرآن مجید په روح باندې نه پوهېږي د قرآن مجید باطن باندې نه پوهېږي. لکه مولا روم فرمایلی که نه مولا روم رحمه الله دا وایي هغه علما چې کوم دین ته خدمت نه کوي صرف مناظرې کوي او بحثونه کوي نو دغسې علما چې کوم دي دوی هم د قرآن په روح باندې نه دي پوه شوي. یو سړی به د مفسر به شي خو د قرآن مجید باطن باندې پوه نه سي. مولا روم رحمه الله فرمایي چې یو د قرآن مجید ظاهر د الفاظ دي بل د قرآن مجید باطن ده چې هغه د قرآن مجید روح ده. او اصل کې انسان چې غواړي چې د قرآن مجید روح د قرآن مجید حکمت د قرآن مجید فلسفه محسوس کی نو دا انسان باید قرآن مجید ته وخت ورکړي. مولا روم رحمه الله داسې فرمایي ما ذا قرآن را برداشتم د قرآن مجید اصل موږ راواخیستیم الزهار پیش سگا انداختیم او د هډوکي موږ سپو ته خطا کړو. لکه یو هډوکی که نه په د هډوکی چې کله پوښ شوی نو په دې هډوکي منځ کې مازغی نو د قرآن مجید مثال هم دا رقم مولا روم ذکر کوي که دا مثال ډېر سخت مثال ده ګوره خو دا د علماو څو باره کې ویلی ده. نو مولا روم رحمه الله فرمایي د قرآن مجید روح د قرآن مجید حکمت د قرآن مجید باطن ته موږ ورسېدو چې هغه د هډوکي مازغه دي او په دې الفاظو باندې خلک مناظرې کوي بحثونه کوي چې دا کلام الله ده او که مخلوق ده او که دې بحثونه کوي. نو قرآن مجید د بحثونو کتاب نه ده چې هغه څوک مناظرې کوي مجادلې کوي او جګړې کوي. نو معنی دا ده چې د قرآن مجید باطن باید موږ تاسو محسوس کړو یعنې د قرآن مجید هغه باطن ته او روح ته صرف هغه څوک رسېدی سي عزتمندو چې د هغه خپل زړه الله ته ورکړی خپل زړه الله ته خاص کړی. دا رقم مخکې الله تعالی په همدې سورة الواقع کې الله تعالی فرمایي افبهذا الحدیث انتم مدهنون. الله تعالی فرمایي آیا تاسو ای خلک د تعالی پاک په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی ګیله کوي د ټول مخلوقاتو نه. الله تعالی فرمایي چې ای انسانانو ای پیرانو افبهذا الحدیث انتم مدهنون. الله فرمایي په دې قرآن مجید باندې تاسو سستی کوئ دې قرآن مجید باندې تاسو عمل نه کوئ د دې قرآن مجید تاسو تلاوت نه کوئ په دې قرآن مجید باندې تاسو ځان نه پوه کوئ. نو الله پاک ګیله وکړي د انسانانو نه چې تاسو ته ما آسماني کتاب رالیږلی ده تاسو وخت نه ورکوئ تاسو هر چیز ته وخت ورکوئ میډیا ته وخت ورکوئ ډرامو ته وخت ورکوئ فلمونو ته وخت ورکوئ ملګرو ته وخت ورکوئ بچیانو ته وخت ورکوئ دنیا کټلو ته وخت ورکوئ خو تاسو د الله کتاب ته وخت نه ورکوئ. الله فرمایي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. الله فرمایي تاسو د قرآن خپل عمل داسې اختیار کړی ده چې تاسو د قرآن نه انکار کوئ قرآن هم پرېښی ده بیخي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. دا قرآن انکار کول عزتمندو دوه قسمه ده. څو قسمه ده؟ د قرآن انکار دوه قسمه ده. یو دا رقم انکار ده په حدیث کې راځي اول قرآن انکار دوه قسمه ده. یو عقیدوي څوک د قرآن انکار وکړي په دماغ او په زړه کې قرآن انکار وکړي بلکې په ظاهره وایي که زه قرآن نه منم او قرآن الله کتاب کافران دا وایي. او بل دوم د قرآن انکار ده په اعتبار د عمل سره. یو انسان په قرآن باندې عمل نه کوي په خوله دا وایي چې قرآن منم قرآن د الله کتاب ده د هدایت کتاب ده کامل کتاب ده موعظه ده شفا ده خو عمل ورباندې نه کوي. چې عمل ورباندې نه کوي نو دغسې انسان دا په عمل کې د الله کتاب نه انکار کوي. دې باره کې حدیث کې ډېر سختې خبرې راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
نبی علیہ السلام فرمایي د هغه چا په قرآن باندې بالکل ایمان نشته چې قرآن کې یو شی الله حرام کړی ده او د ځان ته حلالوي، نو د دې انسان په قرآن باندې هیڅ ایمان نشته. لکه هغه څوک قرآن کې الله تعالی فرمایي شراب حرام نه به چکي، زنا حرامه ده، فحاشي، بېحیایي، عریاني، دا هر شی حرام دي او انسان زناګانې کوي. دا رقم دروغ ویل حرام دي، سود کول حرام دي او د ټول کاروبار په سود باندې بنا ده. نو د قرآن یو شی چې الله حرام کړی څوک ځان ته حلالوي، د دې انسان په قرآن باندې هیڅ ایمان نشته. دا رقم چې موږ تاسو وګورو په سورة الصف کې الله تعالی فرمایي، سورة الصف هلته الله تعالی فرمایي اصل کې الله پاک ډېر سخت رد کوي په هغه چا باندې چې صرف په قرآن باندې ایمان په خوله باندې او په قرآن باندې عمل نه کوي. الله تعالی فرمایي په سورة الصف کې 3 نمبر آیت الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله فرمایي اے ایمان والو تاسو ولې داسې خبره کوئ چې تاسو ورباندې عمل نه کوئ. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالی فرمایي کبر مقتا، الله فرمایي دا خبره ډیره لوی ده چې د الله غصه راپاري عند الله، د الله غصه راپارېږي ورباندې، د الله غصه ورباندې ذاتېږي. ان تقولوا ما لا تفعلون، دا چې تاسو خبره کوئ او هغې باندې عمل نه کوئ. تاسو شپه ورځ دا وایئ چې قرآن د الله کتاب ده، قرآن مجید د هدایت کتاب ده او عمل ورباندې نه کوئ. دارنګه په سورة الجمعه کې الله تعالی فرمایي بد مثال د هغه یهودانو ده چې هغوی ته الله پاک تورات ورکړو. تورات چې کله الله ورکړو په سورة الجمعه کې آیات نمبر 15 نمبر آیات الله تعالی فرمایي دی اهل کتابو ته الله پاک تورات ورکړو، خو دی اهل کتابو ورباندې عمل ونه کړو. چې کله عمل ورباندې نه کړو الله تعالی فرمایي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله تعالی فرمایي دې یهودانو مثال ډېر بد ده چې دوی ته ما تورات ورکړو دوی ورباندې عمل ونه کړو. نو دوی مثال دا رقم د یهودو د علماو او د یهودو لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړي، په خر باندې چې کتابونه بار کړي نو خر پې پوهېږي چې په دې کتاب کې څه لیکلي دي. ګوره څومره سخت مثال حمار لفظ خر الله په قرآن کې استعمال کړی. چې څوک په قرآن باندې عقیده لري او دا چې قرآن منم د هدایت کتاب ده او په قرآن باندې عمل نه کوي، په قرآن باندې ځان نه پوه کوي، دا خلکو هم دا رقم مثال ده. وجه دا ده زمونږ دلته خو الله پاک د یهودو مثال ذکر کړی، خو د یهودو مثال الله پاک ځکه بیان کړ چې مسلمان ورنه عبرت واخلي، مسلمان دا نصیحت ورنه واخلي چې ګوره دا قرآن مجید د هدایت کتاب ده، نو دې باندې عمل وکړو. که موږ او تاسو په قرآن مجید باندې عمل ونه کړو نو د دې مثال دا لکه موږ بیا داسې لکه یهودان خو تورات نه انکار نه و کړی، هغوی تورات مانه یهودو خو تورات باندې عمل نه کوو. نو دغسې نن سبا هم قرآن کې راځي په سورة المائده 58 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. الله فرمایي امام بخاري دې آیات لاندې لیکلي او قول د عالم راوړی دی. امام بخاري فرمایي چې قرآن مجید ډېر سخت آیات ده، هغه آیات د سورة المائده ده چې الله فرمایي قل یا اهل الكتاب، الله فرمایي اهل کتابو لستم على شيء، تاسو هیڅ حیثیت دی الله په نزد نشته، تاسو هیڅ مرتبه او مقام نشته دی الله په نزد باندې، تر دې پورې تاسو قایم کړئ تورات او انجیل او ما انزل الیکم من ربکم، او هغه چې الله پاک اسمان را لېږلی چې هدایت د قرآن ده، قرآن نافظ کړئ. سو چې قرآن نافظ نه کړي نو داسې انسانانو هېڅ حیثیت د الله په نزد نشته. نو عزتمندو خلاصه د خبرې دا شوه نن سبا چې موږ تاسو په دنیا کې وګورو د مسلمان هېڅ حیثیت نشته، که عرب دي که عجم دي که پاکستانیان دي ټول ذلیله دي، ټول د امریکا او د نیټو د برطانیا غلامان دي. موږ او تاسو دا ژوند چې ذلت سره مخامخ ده، د موږ او تاسو دومره ذلت ژوند چې تېرو دا وجه ده چې الله فرمایي چې تاسو هېڅ حیثیت نشته. وجه دا ده چې موږ او تاسو د قرآن مجید حق نه ده ادا کړی. قرآن مجید چې کوم مطالبه موږ او تاسو نه کوي هغه موږ او تاسو نه ادا کړی. هغه دا د عزتمندو چې څوک نن سبا هر کال 40 لکه کسان زیات کم او زیات دا حج ته ځي، 40 لکه کسان حج ته ځي، هلته حاجیان دعاګانې کوي چې الله موږ باندې رحم وکړي، الله فلسطین کې الله صلح راولي، په مصر کې، په شام کې، په چچنیا کې، بوسنیا کې، سومالیا کې، افغانستان کې، او الله پاک د یو حاجي دعا نه قبلوي، یو مسلمان دعا نه قبلېږي، هېڅ زموږ حالات نه بدلېږي. دا وجه دا د عزتمندو دا څوک حج ته ځي هغه حج په حرامو پیسې کړی، که هلته کاروبار کوي سودي کاروبار کوي. نو ځکه موږ او تاسو ذلت سره مخامخ یو، دا ذلت سره ځکه مخامخ یو چې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی د کتاب حق نه ده ادا کړی، موږ او تاسو په قرآن مجید باندې عمل نه ده کړی، عقیده هم شته خو عمل هم نشته.